په هیواد کې د کرونا ناروغۍ د درېیمې څپې په راتلو سره افغان دولت د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره خپل تدابیر زیات کړي دي. د همدې تدابیرو په دوام دلته پکتیا کې هم د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره دغه سلبستریز روغتون ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې 55 خونې او په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره ټول امکانات لري. چارواکي وایي دغه روغتون د جمهوریت ریاست د عملیاتي ادارې له لوري د یو کال په موده کې جوړ شوی چې په کرونا ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره به ګټور ثابت شي. دنه تقریبا 8 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي په سر کې خدا و چې دا به په یو میاشت کې سر ته رسیږي خو لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د خدای احسان او هغه وخت کې کرونا هم لږه کمزوري شو چې په دغه 2 میاشتو کې واقعیت هم زیات شوي دي او په دې کې مړینه هم زیاته شوې ده او په دې کې وخیم ناروغان هم زیات شوي دي. نو په همدغه وجه باندې دا یو درېیمه څپه ده چې شروع شوې په افغانستان کې په ټول افغانستان کې واقعیت ډېر دي په پکتیا کې هم زیات شوي دي. روغتیا پالان او د پکتیا کرونا روغتون کې ډاکټران د کرونا ناروغۍ درېیمه څپه خطرناک بولي او له هیوادوالو غواړي چې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونیسي. مریضان چې دي د درېیمه څپه کې ډېر خطرناک دي. باندې مریضان ته راځي لکه موږ مخکې چې کوم کټګوري کول دغه نه اوس دي ډېر خطرناک دي. لکه مخکې چې موږ 15% کریټیکل نیول په دې کې اوس د 10% کریټیکل ناروغان هغه سوي دي ځپه سوي دي او په دې کې چې دي 80% چې دي موږ چې هغه مایل موډریټ دي. لکه د تیر کال په څیر باندې چې موږ ځای نه درلود موږ پانتونونه او نور ځایونه د دې لپاره ځانګړي کړي وو. نو دغه روغتون به وکولی شي چې تر یوه حده پورې په سویل ختیځ زون کې د ناروغانو لپاره چې امکانات هم لري ډېر ګټور تمام شي. 2 ورځې وړاندې د عامه روغتیا وزارت پریکړه وکړه چې له مخې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي په موخه د 2 اونیو لپاره پوهنتونونه او ټول ښوونیز مرکزونه رخصت شول. که څه هم دغه پریکړه د ځینو هیوادوالو له لوري وستایل شوه خو د ښوونیزو مرکزونو مسؤلان او ځینې محصلین له دغه پریکړې بیا خوښ نه دي. دغه پوهنتونونه تعلیمي مرکزونه باید نه وای رخصت شوی ځکه چې دغه د محصلینو په تعلیم باندې ډېره منفي اغیز کوي ځکه چې موږ له دې نه مخکې هم زښته زیاته رخصتي کړې ده. دوی له بدیلو لارو کولی شول کار واخلي د روغتیایي تدابیرو په عملي کولو سره. مثلا که هغوی روغتیایي تدابیر جبري کړي وای په هر محصل باندې نه یوازې به په تدریسي او زده کړیز بهیر کې خنډ نه رامنځته کېدای. د پکتیا د عامه روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په تېرو 3 ورځو کې د کرونا ناروغۍ 188 ټسټونه شوي چې له ډلې 80 مثبت وو. دغه ریاست وایي په تېرو 2 میاشتو کې د یادې ناروغۍ له امله 25 کسان مړه شوي چې 19 په تېره مې میاشت کې دي.